دغه ځای د قاري صاحب خوستي ته ډالۍ وي، خلکو ډېر ټلیفونونه میسیجونه وکړه چې ته پیسې ویوه. زه خو ردې بدو نه ویم، خو دغه شعر به ورته ډالۍ کړم، بیا به نورې خبرې وکړم. وایي چې د وس د بدو نه وي څه به ته څه به دې ښه وي، توبه اله د شرابو چې شراب درته پراته وي، چې بوډا شي خوله کړ شپه بیا توبه توبه د څه کې هغه ښه د بدو بد وي د ناکامه چې ته ښه کې. دا د غني بابا شعر دی. زه عام مجاهدینو عام طالبانو ته دا یو خبره کوم چې په افغانستان کې نه جهاد و نه جهاد دی نه به جهاد وي، تجارت و تجارت دی او تجارت به وي. زه تاسې نه یو پوښتنه کوم مجاهدینو، تاسې چې د دومره قرباني ورکړه د اسلامي نظام دپاره، کومه دی ستاسې اسلامي نظام؟ ستاسې په وخت کې په دې کابل کې تاسې همدغه مجاهدینو په نوم باندې خلکو یا مجاهدینو د خویندې میندې د کابل بې عزته کړي که بې عزته نه کړي. سبا له بیا واده و نن بیا یې ښځه راوسته، هلکان هم په نکاح کړه که په نکاح هم نه کړه. ستاسې هغه مشران چې دا خبره بیا کوله چې د کافر سره دې لاس وجنګېږي، لاس به غوسې، چې جامې دې ولګي جامې به غوسې. تاسې ما ته ووایې چې هماغې د لیلن په دې صحان باندې ډوډۍ وخوړه که ویې نه خوړه؟ دا مقه لیلن په دې صحان باندې چې تاسې ویل چې ډاکټر نجیب کافر دی، لیلن ته یې لاس ورکړی، د لیلن په صحان یې ډوډۍ خوړلې. ستاسې اسلامي نظام څه شو چې تاسې دومره د وروس په خلاف باندې جهاد وکړو؟ ستاسې اسلامي نظام هغه و چې یو کافر سره هم جنګ وکړو، 52 ملکونو کافران هم راوسته. همدا چا راوسته؟ مجاهدینو راوسته، که نه وسته افغانستان ته په 2001 کې. څه شو ستاسې اسلامي نظام؟ تاسې قرباني چی دپاره ورکړې وه؟ خو د اسلامي نظام دپاره هم ورکړې وه. ولې په خپل بچي مړه کړه؟ ولې په خپله خویندې میندې بورې کړې؟ ولې په خپل وطن خپل نظام هم پې چپه کړو؟ کومه دی ستاسې هغه اسلامي نظام؟ او داسې موږ طالبانو ته ویو چې تاسې دا 20 کاله تاسې دلته جنګ وکړو چې موږ جهاد کوو، موږ اسلامي نظام راولو. کومه دی ستاسې شرعي نظام؟ نن په افغانستان کې شرعي نظام دی؟ د چا نه هم لاس غوڅ کوو، کومه ښځه هم سنګسار کړه چې د امریکې په خوښه ته نظام جوړ نه کړي، په لا اله باور وکړه که ته رانه دلته شریعت راولي. لا خو ته یې چې ستا غونده کې 50 لکه نور هم پیدا شي که دا کار وکړي چې د امریکې کوم نظام خوښ او په افغانستان په کابل کې راځي. خو ارمان دا دی چې ستاسې په دغه فتواګانو، ستاسې د دغه مشرانو په فتواګانو باندې زموږ 300 200 یو نیم سل افغانان روزانه شهید کېدل، وژل کېدل. په هغې کې عام ولس، په هغې کې عام طالب، په هغې کې عام ملي اردو والا. سلام درته کوم د اتلانو بچیانو، تاسې ټول شهیدان وئ، تاسې ټول د وطن رښتونکي بچي وئ. تاسې سره ډېره دوکه وشوه، تاسې سره ډېر ظلم وشوی د ملي اردو والا او همداسې عام طالبانو سره، همداسې عام ولس سره. قسم په خدای دی چې نه جهاد شته نه جهاد دی نه به جهاد وي. دا صرف او صرف د چوکۍ جنگ دی، صرف د ډالرو جنگ دی، صرف د موټرو جنگ دی او صرف د خپل عیش او معشرت جنگ دی. قسم په خدای دی چې خلکو د دا ګیرې که خلکو کار یې نه کړې په دې افغانستان کې، بیا دا یاد ساته که دې ملا پسې خلکو که ښه وي او که بد وي ټولو پسې خلکو کوتک راوانه غوڅو د دې وطن دې ورک نو دا خبره مې یاد ساته. قسم په خدای دی چې هم د ګیرې د بدنامۍ لوبه روانه ده، هم د اسلام د بدنامۍ لوبه روانه ده، هم د پښتون د بدنامۍ لوبه روانه ده، هم د افغانستان د تجزیه لوبه روانه. زه د روانې غاړه خلاصوم، زه ډېرې بدې ردې نه ویم، خو تاسې افغانانو ورونو قسم درته خورمه چې مشهور قماندانانو په هغه وخت کې د مجاهدینو په یوکرین کې په یو ځای کې ماته چا خبره وکړه، ویل چې دلته راغلي په خدای کې کوئ شراب یې وڅکل او د خوږ غوښه یې وخوړه او بیا د ډېرې ما په یوکرینانو جلکیانو سره بیا دا کار وکړو. نو هغه تجارانو پسې بیا ځئ یا ولسه د خدای په لحاظ باندې په افغانستان کې جهاد نه قربان کې، خو جهاد نه دی، تجارتونو ته جهاد مه یوئ. دا د وروس د امریکې د پاکستان دفاع جنګ ته خپله اوږه مه ورکوئ. دغه ټوپک چې ستا په دې غاړه کې پروت دی، لږ سوچ پې وکړه چې دا ټوپک د چا دی او چا ماته راکړی او کارتوس پکې د چا دی. په الله سپارمه.